سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به برنامه امروز روکورا. سوء خبری که به میزبانی من سحر عظیمی و همکار ما آقای سمی جلالزی برای شما تقدیم میشه. بله، زه هم په خپل ور سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ. لکه څنګه چې زما همکاري وویل، پاکستان سبا او بل سبا دوه ورځې د یو کانفرانس کوربه دی چې د دې کانفرانس عمده هدف په اسلامي هیوادونو کې د نجونو په زده کړو باندې دی. ښکاره خبره ده چې په دې کانفرانس کې به د افغانستان په مسله هم بحث کیږي. د کانفرانس د اسلامي همکاریو د سازمان یو چارواکي هم راغلی دی، د به هم ګډون لري. زموږ د بحث موضوع همدا ده چې څومره دغه سازمانونه په افغانستان کې د نجونو لپاره د زده کړو زمينه مساعده ولشي. په تیرو درې کلونو کې چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګیدل، څومره د سازمانونو خپل رول ادا کړی. نو همدا زموږ د بحث موضوع ده او دوه ډیر قدرمن ملمانه په دې بحث کې را سره دي. د سیاسي چارو شنونکي عزیزالدین معارج صاحب او د کابل پوهنتون پخوانی استاد شهلا فرید، دواړو ته ښه راغلاست وایم. معارج صاحب په خیر راغلاست هم پروګرام ته. معارج صاحب، دا کانفرنس جوړیږي په پاکستان کې او په ټول اسلامي هیوادونو کې د نجونو د تعلیم په موضوع باندې بحث کیږي. واضح ده چې افغانستان د نجونو د تعلیم په برخه کې فکر کوم په نړۍ کې به بل داسې هیواد نه وي چې هلته د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پکې نه وي. اما زه په لومړي سر کې غواړم د دغه کانفرنس او دې ته ورته چې په دې تیرو دریو کلونو کې نور کانفرنسونه جوړ شوي دي او په هغو کې د افغان میرمنو د تعلیم په موضوع بحث شوی دی، څومره دغه کانفرنسونه په ډیپلوماټیک لحاظ د مشکل د هواري سره کومک کولای شي؟ که څه هم موږ ته شاهدان یو چې طالبانو په خپلو پالیسیو کې نه یوازې چې نرمښت نه دی راوستلی بلکې نور هم قیودات زیات کړي دي. یعنې دغسې کانفرنسونه د هیوادونو د اساسو راټولېدل تاسې د مشکل د هواري لپاره څومره مفید بولئ؟ آیا دغه هغه سم او مناسبه لار ده؟ مننه. زم لومړی تاسو محترم همکار ته، قدرمنې مېلمنې ته، تاسو تخنیکی همکاران، تلویزیون کاردونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګورې، دا کانفرنسونه صحیح اول خو لومړی دا د سازمان د همبستګي اسلامي جان یو د سازمان همکاري اسلامي جان سره توپیر لري. دا بل بخش هغه لوی سازمان تقریبا د اسلامي هیوادو 50 هیوادونه د غړیتوب لري او دغه مرکز په جده کې ده چې هغه ځان له تشکیلات لري او د عالمانو دنیا هم دوی راټول کړي دي. دوی دا کنفرانس په کچه هم نه ده، خو په هر حال باندې یوه ګټه دا لري چې د طالبانو نه البته په اسلام کې تشریح کوي چې آیا تعلیم د نجونو منع ده که نه ده، آیا فرض ده که نه ده، آیا واجب ده که نه ده، په دواړه لحاظ د شریعت له دین له لور نه څنګه صرف دا ګټه. نور متوقع د خپل اسلامي هیوادونو هم تحت اثر د نور هیوادو هم دي. دا مګر را به سودی ته اسلامي هیوادو ته ګټه کوي که نه کوي، غیر له طالب اسلامي هیوادو ته ګټه نه کوي، ځکه اسلامي هیوادونو دا شاید درکړه هیڅ اسلامي هیواد کې په 22 عربي هیوادو کې په 50 اسلامي هیوادو او تقریبا په کم 2 میلیارډ نفوس اسلام کې هیڅ داسې مفکوره نشته چې هلته تعلیم د نجونو منع یا څوک تعلیم منع کړي. طبیعي ذاتي حق د انسان څوک نشي منع کولی. دا نه شریعت منع کولی شي نه منع کړی ده. ډېر حدیثونه او آیتونه په دې مورد کې راغلي دي. طلب العلم فریضة علی کل مسلم والمسلمات، اطلب العلم ولو کان بیتی، طلب العلم علی المهد علی الحق. یعنی په هر حالت کې ویل سوي دي چې له ګوارې تر ګوره دانشور نه دي تحقیق چاته کوي. اته وای ولو کان بیسی کوي چې ته لرو خزو تعلیم د تاغبن نو بنان اسلامي نړۍ ته ضرورت نه لري چې د توشیح او توضیح شي. را به سعودیه ته چې طالبان ته څنګه لري، طالبان په دې پیږي چې اسلام کې څه احکام دي. دوی د یو پروژه ده، دوی د سیاسي اهدافو دپاره دوی د اسلام استعمالوي کاروي. دا هدف څه دی معارج صاحب؟ ماشومان پیږي ټول به همدغه دوهې نه چې کوم پټ ضمایم دي په دې کې ویل سوي دا کار به کوي دا کار به نه کوي. لسته ورکړل شوی د پامر چاته ورکېده یعقوب خان ته ورکړی او ګندمه کې هغه وختو کې ورکړی چې ناریز دا کار به کوي دا به نه کوي. یا تاسو د نجونو د تعلیم د منع مسله د دوحې په قرارداد کې راغلي معارج صاحب؟ تل پسلو دی په دې کنه ولته ډېر قرارداد ته ورسې او دا کار وکړي چې ملت ناراضه اوسي. شرایط بل پته مسایل
طالب اجازه درلوده خو دا کار کول نه بل طالب لورګان په بهر کې په دوبۍ کې په اسلام آباد کې په قطر کې درسونه وي او بل څوک مناکې ته څوک خلک مناکې د کار اول دا کار بل خبر دغه د مفیدات د کانفرنسو ته ویلې تقریبا په 2012 کال 14 کال او 15 کالو کې علما د اسلام کې ناصر فتوا ورکړ علما کې ناصر فتوا ورکړ رابط عالم اسلامي د سعودي فتوا ورکړل مفتی اعظم د مکه معظمه فتوا ورکړه امام د مسجد نبوي د مدینه منوره فتوا ورکړه باندې فتوا نه منله بهر فتوا ټول او دا د بهرانيانو لاسته دا سکولران دي مرماری او بیاش روان دي بیت الله روان دي هغه امام سي د اقتدام مقتدیان دي بیا منظم مرتکي عمره تزیاش تزی په مونږ روان دي صاحباج تزی بیا بیرته راځي اما علماء چې توایت چې انتحاري آرام دي ونه و دا وای امریکا ورته ویل دي غرب ورته ویل ناتو ورته روس ورته ویل دي دا کسي ده نو بنان کوس فتوا هم ورکي مثلا دی په شرع ثابت هم چې شریعت کوم مانعت په اصلي علوم کې فزونه تنسته لنجري والے تنسته دوی کینی وای نه و دا ټول څه و دا د استخباراتو معاملې دي یو طالب ډیر پاک دی ډیر مسلمان دی ډیر سوچا دی مستقیم دی د پروردګار سره رابطه لري بیا ته حتی تو نعوذ بالله پیغمبر هم نه اوس مارو صاحب پښتنه هم دا چې دغه مشکل یو طرف واضح دی چې خپل طالبان دی او دوی دغه محدودیت رامنځته کړی دی اوس په څه ډول دوی ته قناعت ورکول پکار دي تاسو وایي چې د مکه او د مدینه عالمانو هم ویلي نورو کانفرنسونو کې هم دا موضوع ویل شوی دی چې او د علم په ترلاسه کولو یا فرضیات باندې خاصلاً زه فکر کوم اوس پښتنه هم نسته نو اوس دغه مشکل څه رقم هواریدلی شي د حل لارې څه دي څه باید وشي دنیا څه باید وکړي اسلامي هیوادونه څه باید وکړي بر روان د مکه او مدینه اندونیزیا کې علماء کې ناصر په نورو ځای کې په ایران کې نو څه فتوا ورکړه خیر پارس صورت باندې دا حالت اوس راول سب ممتانی سوې دا راغله د توپک په لاس کې ده ټول څه نس ورته ویلای که قیام کوي کرا پورته کېږي دا پورته کېږي به زبر کوي خاموشي آرامي ټول ملت د افغانستان یو لاس نه د سیاو راپور طالب ته په مختلف انواع باندې لابګي روانه یعنی نسبت د پښتنو نه نسبت د مولانا د نور مخالفین ډیر لابګي ورته غیر مستقیم یا فنافي ورته کوي ګوره و جبهه مقاومت مثال ورکو ظاهرا وایي زه مخالف یم مانه په اصل کې هغه راځي د ټول پښتنو ته تابعین کوي کنځای هغه څه پښتانه چې طالبان له زړه برکیږي نیوکه پکې الله ساخلي هغه د دوی لردار غته وایي چې کینه وایم زه افغان نه منم زه افغانستان نه منم زه خراسان جوړم زه تجزیه کوم زه فدرالي جوړوم په جای دې چې راسي د مشکل حل کړي دوی نور خوا روان دي یا مثلا جلیکان زی په بهر کې په جای دې چې په ایجاب کې منظم هغه کې مبارزه وکړي دوی ځان برپن کړي دوی ته نور هم واسطه په لاس کړي د لاس په دغه دستا دا وړي همدغه سکه ویډیوګانې کساتونه حکومتونه جوړوي په جای چې حقیقت راوړي بیان کې دغه دا کار کړی پانه وزله یا دا مشکل جوړ کړی دوی چې د عراق عمرای طالبای کا څه د فلاني ورته دوی ته نور هم باندې لاس راځي وای څه دا دروغ دي جوړوي معمولا دا حالتو ته چې ګورو منګه یا مثلا کله چې مجلس کنفرانس کوي د شر او فساد راغلول مفسدين راولي په چوکۍ کې کېږي چې ملت نفرت کوي ولا دا خلک نه خو پاک خلک د استادان دي عالمان دي په افغانستان کې دنه بهر د خلکو ته سلام ورکړي چې کینی دریم کوي ته چې تاسو اما مفسدين به تکینی دا نو خلک وایي چې ولاله دین خو طالب به تر د خدای شل کاله همدغه الله سره طالب راغله همدغه خلکو ټول څه تغذیب یتیم په خو د ټول غلا او فساد دا مشکلات چې ودنه چې نه سکتل تشکر ماشاءالله حقایق به اسرائیل وصل بهر نه ټول ستر هم دي ته دي تور چې بهر نه وس ترامپ خاله ترامپ په شلمه کې نه څه کوي روسیا څه کوي هل لګو خوريږي به وای څه کیږي دا نه چې ځکه دغه لوب روانه ده په افغانستان دا وسته ده تشکر بخنه غواړم ترانپین تل به کاله په مختلفو نومو باندې استعماليږي په مختلفو نومو باندې وزل کیږي د جهاد په نوم د صد اسلام په نوم د دین په نوم د بل په نوم باندې تاسو کومنست او زه سکولر متو اشعار ته مجاهد
ته طالب او ته تورست ته دا او دا همدا کسی د افغانانو منځ کې لګیا دي بس افغانستان کې هم جهاد روان اما افغانستان کافر ده ځکه جهاد په افغانستان کې کیږي او څوک کې افغانانو کې افغانان به مسلمانان هم دي زندانو کې هم دي پراته دي مجرم هم دي دولت هم دي بالکل مرسه په دې بالکل په دې بوغه چې د انسجام څنګه رامنځته کېدل شي ان شاء الله بحث کوو د سپین خبري یا راز د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم خراغلاست خباس مارس صاحب سره پیلو مارس صاحب مخکې لدی چې د فشارونو په مسله وغږیږو د خبرونې په پای کې وغږیږو په دې تیرو درې کلونو کې د طالبانو ځینو چارواکو هم د تعلیم په مسله خپل غږ اوچت کړی او په ښکاره ویلي دي چې علم فرض دی او باید په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم د ورکړې یا د تعلیم د زده کړې زمینه مساعده شي په طالبانو کې څومره دغه د انجونو د زده کړو په سر بحث تاسو جدي بولئ څومره دغه اختلافات فکر کوي چې بل اخره به لار دې ته مساعده کې چې په افغانستان کې انجونو ته د تعلیم زمينه مساعده شي یعنی آیا په طالبانو کې ځینې کسان علاقمند دي چې باید دغه مشکل حل شي ګوره پټیټه کچا اسکر طالب نه نیول د کچا مندي خو خپل رهبر ته وایي چې تاسو به کوي بس بالکل صحیح د تواد ورکی و اتی ولا اتی رسول الله امر من امر دا بس په تعامل پور تلوار هغه مسولین چې واقعي مسولین هغه راتلو څخه ټینګار کوي چې تعلیم باید بند زینه په منځ کې بعض کسان دي چې هغه وقتي یا مثلا کله چې یو واک ورنسي یا د فرمایش ته جواب نه کړسي یا له امتیاز شاته پاتې بیا غږ پورته کوي او تعدیل جوړوي دا په دې معنی کې د په واقعي ډول باندې غواړي باید فوراً د استعفا وکړي د خپل موقف د استعفا وکړي چې پیږي او شی خلاف د شریعت ده خلاف د طبیعت ده خلاف د قانون ده خلاف د اخلاق ده خلاف د انسانیت ده دا باید استعفا وکړي هر چارواکی چې په طالب کې چارواکی ده او هغه وایي چې زه تعلیم د نجونو غواړم دی دروغ وایي مطلقاً دروغ وایي ځکه دی په دې خیانت کې شریک ده ځکه دی هلته چارواکی ده مسؤلیت لري واک لري اختیار لري دا یو کار وکړي چې خپل استعفا وکړي بیا ملت ته مني بالکل ولاو کله هر څومره مرګ میرم کړی خلک مني افغانان خو بیا هغه څه ته ډېر خوشحالي دي او دوستم یو معذرت وکړو ته ټول خلک وایي چې بالکل سم سړی دی مشکل بیا نشته نو دا معمولا دا هغه ده ما وخت ویل چې دا مسله د حل کېدو په سادګۍ نه حل کېږي که چیرې ځکه ما ویل مالدې کې ټول خلک شریک دي دا یقین ده چې دا پخواني جهادیان پخواني تنظیمي مشران دا چارواکي چې وو دا غلایم چې وو دا مفسدین وو دا خو بد دی ولې چوب دی ولې سم هغه نه کې فرقس دی تمام ورځ لمن وهي اختلافات زبانیزو مسائل ته قومي مسائل ته کرکټ راواخلي قومي کی ودا د پښتنو ته یو ملي شي سبا ته بوسکشي ته ودا د اوسپاک کار سبا ته سای او بل څه وای سای والیبال ته وای دا سای د تاجک سبا ته باسکټبال ته وای دا د تاج اسارک بس پام دې کې راګر کړی دي پام دې باندې مصروف کړی دي اسی خبره تیره اوس یو انسجام نسته منظم چې ټول افغانان خواني وسني خزي او نر ار قوم تبار ټول یو جنسي یو غږ راپورته کی لارسي یو ور یو درخواست ورکړي بیا نو حقوق بشر اعلان د 1973 کال دا او د قطعنامه د 10 ماده لري مجبور چې برسلګي وکړي وهم فساد مشروع د ملل متحد مجبور د استخدام وکړي همدغه سندړیوال اصول موجود دي اعلامیه موجود دي باید دفاع تر وسی مانند ته یو نفر جګ چې هغه بیا یو قومي خبره وکړي او کابل هم څوک دا څه د سپي پخواني جهادیان او طالبان یو ډله ده دوی ټول یو منبع ده یو منبع دوی ټول یو وایسای ټول یو خلک دي ګوره په جای دې چې حافظ منصور اپورته سید دي مشکلات د افغانستان حل کې انجونو تعلیم حل کې و ما صاحب جوړانه قبول نه داره قبول دارم صاحب خاک خدمت په پاکستان یو اساسیات راپورته کی اوس مثلا د کوفی د کڅو د قاچاقبره په جای دې چې لاړه سید خپل انجونو د خزو د حقوقو دفاع وکړي ناسا کرکټ سره باندې انګلستان هغه نه کوي کرکټ په پښتون څخه کرکټ په طالب څخه دا کوم ملي مسله د ملي بیرغ د مخکله طالب دا کرکټ ته وځي جمهوریت وخت ته چې کومه دا کرکټ ته تا وایو چې پارلمان ته پړکه ولې چې د کولنن ولې دا چې دا ټول پروژې دي
دا ټول به باندې نو واکسین اوس مارش صاحب د دغه پروژو څخه د خلاصون لار تاسو په څه کې وینئ؟ په صحیح د تاسو د انسجام مسلې ته اشاره وکړه، نو چې بیا اوس دغه سره افغانان په ځینو مهمو مسایلو یو تعداد افغانان سره ویشلي وي، نو بیا دا مشکل څنګه حلیدلی شي؟ اوس د حل لاره څه راپاتې ده؟ ویشل سوي نه دي، ویشل سوي دي، بل ویشلي دي. دا همدغه پروګرامونه جوړوي، همدغه سکتي روان دي، همدغه ورته تکتیکي مسایل ورته وړاندې کوي، برنامې دي وړې وړې چې څنګه اساسات راپورته کړي، څنګه یو شی راپورته کړي. اوس ګوره مثلا زموږ یو هزاره ورور یا خور چې په وزر کېږي یو رقاسي نسل کشي هزاراست او د 50 پښتانه مړه کېږي، څوک نه په پښتون کشي شانازه پښتون یا د تاجک مړ کېږي بدخشان کې، څوک نه وایي کې نازو کشي تاجک. دا څه معنا ده چې اساساتونه پوره کې به هغه اعتراف دایي چې ته یو زم ته دا څوک کوي، هغه مشران کوي، رهبران کوي، تنظیمونه کوي، مشران کوي. دا نو طالب ته چانس کله ته وایي څه کوي. ونن سبا تاسو ګوري وخت وای د طالب پیدادار څوک؟ دا طالب پیدادار پښتون ده، د چا په مټ راغی حکومت پښتون په مټ راغی. ټول هلمند قندار زابل را دیری جوړ کړ. دا ټول منطقو کې مړی شهیدان چیرته و؟ جا چیرته و؟ په مزار کې غیر دمګورانه کېدل او ګډای دي، په بامیان کې بس دوالي او ساتري و، په نور ځای کې صحیح ده چې عمومي اما قربانیان هم ماري صاحب دغه طالبانو قربانیان دي پښتانه و. هدف مې دا دی چې د ما په منظور بل شه، د ما منظور دا ده چې نن سبا همدغه پښتانه کې تر لري سي خو دوی نور واکه نه دي. کدا پښتانه او څوک مجبوري طالب سره وتري یا طالب ته څوک دا چانس راکړي چې پښتون ته وایي څنګه کوي. اوس افغانیت نه مني، افغانستان نه مني، تا تاریخ ته جعلي وایي، تا اسناد ته جعل وایي، تا بابا ته جعل وایي، دا داخله ځان ته ایران شرقي وایي، هندوکش ایران ته ورکوي، پنجشیر ایران ته ورکوي. دا منې که دا منې پښتانه مجبور وایي چې نه ولا رغنه خدا تخه ډېر تعلیمات هغه عزت او حیا مې خوندي ده، هغه اختطاف او اخلاق باندې کې امنیت خراوسته دا امتیاز ده. کدوې راسي وای چې نو ورځ پښتون نه په تاجک لین زم په افغان یم، کم افغان بلم افغان ده، ټول د افغان هویت په نوم راټول، ټول په اتفاق سره راټول سي، نرو خزي او جایسي. نن که د خزو حقوق پایمال دي، سبا د نرو حقوق پایمال دي. یو وخت ګوره تلویزیون خو زه ډېر پخوانه وم، ما هم دغه ویله چې دغه جنوب شرق په جنوب کې جنګ ده، افغانستان یو کور ده، په یو اتاق یو خونه کې اور بلیږي، ټول افغانستان ته ځي. دا ټول رانیسي تاسو دا مو وایي که برو بلا ده پس پښتونه مه کوئ، راځئ ټول افغانستان ته نجات ورکړئ. شمال جنوب کې فرق نشته، ټول افغان د یو جغرافیه د یو خلک دي. هغه د اومې د سور ټول په جنجال کې، ټول په مشکل کې دي، ټول په تیښت او فرار کې سور، ټول اوس ورخطا دی. او بل خب اوس مارس زه بیا خپل تیره پوښتنه تکراروم، دا خو به عوامل تاسو بیان کړل، نور عوامل به هم لري، اما دا د حل لاره څه ده ستاسو په نظر؟ څه باید وسی؟ د حل لاره یوازینۍ لاره دا ده چې په نړیواله کچه باندې ما ویلي دلته موازین موجود، اصول موجود دي، قوانین موجود دي. راځئ له دې استفاده وکړو. استفاده په کې چې ټول یو میکانیزم، یو برنامه پلان ته جوړ کړو. عمومي اختلافات زبانیز، قومي، سمتي دا لري کو، پخوانی پروژې لري کو. یو دغه پخوانی کسان، دغه ټیکداران چې دې تر نور الوداع که د پښتون ټیکدار ده، که د هزاره ده، که تاجک ده، نور که موقع خبر کړه په دا څاټړي وي، که حکمتیار خبره کړه په دا بکس وي د سیاف سره، که دوستم خبره کړه دوه لغتې ورکړه، که دا صالح و، که دا نور و، که دا احمد مسعود و بلبل وایي په دا لغت دوی امتحان ورکړی څلوېښت کاله افغانستان تباه کړی. که خلکو پرچم موقع په دا کې ته ووایه، راځئ نوی نسل، نوی فصل جوړ کړه، نوي کدونه راټول کړه، درېمګړي په مینه محبت په اتحاد سره یو ور ټول سره ټول څه تقریبا 1 میلیون افغانان کې دنه بهر راټول سي. ملګرو ملتونو سازمان ته درخواست وکړه او د سد د افغانستان 1945 کال ملګرو توپ غړي توپ لري ته د 2018 ماده د منشور په بنیاد مروڅک دا سه حق طرف سوی د بشر حق طرف سره کزه په افغانستان کې نیم نفوذ د افغانستان انجینری دوی حق ول نه ورکوي. یو درخواست دا ورک خبره ټول حل کړي. ملګرو ملتونو مجبوره ده چې اقدام کې شورا امنیت موجوده چې جلسه جوړه کړي، یو قطعنامه صادره کړي.
دا چې زه ورځم بل ورځي په نفر په انفرادي پاکستان کې اوسنۍ لکانه بیچارهګان تشویق کې بخیزین هغه چې کې ثبات بندیان کې ابرو عزت الله تشکر اگر تو نفر غلطه خیزی هغه بیچاره مطلب کې دانه کې په انفرادي نه کېږي عمومي یو ځای برنامه تشکر مارج صاحب. مارج صاحب بس تقریبا د ورستۍ په شیبو کې 15 دقیقې شاوخوا پاتې دي. اوس خو مارج صاحب ظاهرا د وضعیت هم داسې دی، اما موږ تاسو وینو چې طالبان په خپل اکثریت مجالسو کې د دنیا سره پر روابطو باندې هم ټینګار کوي، خصوصا د غرب او حتی د امریکا سره دوی وایي چې موږ غواړو روابط ولرو. اما امریکا په دې تیرو 3 کلونو کې ونی ترغه چې طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو بحث خصوصا د خزو مسلې ته او د زده کړو مسلې ته درناوی ونه کې د دوی سره د رسمیت پیژندلو په طرف ګام نه جګیږي. اروپאי ټولنه هم تقریبا دغه نظر لري. فکر کوي چې په دې اوسنی وضعیت سره چې طالبان خپل سیاستونه هم نه بدلوي، د دنیا سره د غرب سره د طالبانو پر روابطو کې د خوالي د کېدو امکان تاسو وینئ؟ ګوره موږ وخت ترڅو کې طالبان او پروژه دي دغه حالت په دوام ورکړي. ټارګټ یې 15 کار ده، 15 کار به دوی او دا چې نړۍ پر رسمیت ته ځکه به دوی نړۍ ټول سره رابطه لري. ټول نړۍ هر څه ملګری ملتونو د اروپאי اتحادیې ګاونډیان ټول تاګ وراتګ نورمال کیږي. د طالب محدودیتونه ورته ته بل او خطرامسته په 1990 د ضرورت وخت د دې سفر کې او وسم خغله متخی په دوبۍ هغه کې ناصر په امارات متحده عربي کې ناصر چین ته، روسیې ته، ناروې ته، سعودي ته، پاکستان ته، ایران ته حرکت نورمال روان سفارتونه فعال دي او زیات دی یو هغه د ما وخت ویل سیاو پروژه یا یو گیم ده او لوبه روانه ده. متاسفانه چې دوی کامیاب دي او کامیابی کې اوس ګویا دا بس کورې په دغه مسؤلي مجلس کې موږ بس کوو او د موږ د خود بي چې زو ته ډېر تراند او اساسه دا وای طالبان قبيلوي برخورد نه یعنی پښتانه ټول دا رقم دي. نو زه صحابه کېنم دنه دفاع وکم یا دا مليون پښتانه در دفاع کوي. دا سوال کې تعلیم ورته سره خوب کړی تعلیم ته کړی تو متاسف دا خبره خو جوړی کړه یا مثلا وای کې ته مردا وه کومک نه میکنه او وای تکلیف نه داره. مثال همدغه مردان د شکنجه لاندې دي، زندان کې 15% خېږي 15% نران د مختلفو قومونو. همدغه نران انجینران دي، مثلا ډاکټر وظیفون هم د اوس محروم دي، اردو محرومه ده، پخوانی پولیس محروم دي، جنرالان په کور نه دا مردان یې څوک دي هاي د دې خونه د قرآن سوي. یا مثلا دغه اوس یو انجلۍ له مکتب نه پاتې ده، د پلار مسؤلیت نه پلار نه زوريږي، پلار یې د لپاره نه مجبورېږي چې ایران او پاکستان ته ځاجر چکانچې ته لاړ شي. مسؤلیت نه دغه خپل دغه څه کار نه سي فقر بدبختی ده، نفقه د چا په مشکل ده. په پلار مسؤلیت لري کومه سرګردانه ګرځي کېږي. نو آیا دا احساسونه نه دي چې هیڅ احساس نه داره؟ دا په خپل چې شاده طالب ته یو پلات ورکول دي، طالب ته بیرته تمایل خودل دي، بیرته مجبور خلک چې ما طالب نه دفاع وي. اوس مثلا قانون ستا په جمهوریت کې اوس نشته، البته پراخ قانوني سیستم دی، اوس لا قانوني سیستم دا فرق ده. قانون سره چا عملي کوي؟ کوم وکیل د پارلمان عملي کوي؟ پولیس به په چاپېړه وهل، موټر به خلاف ګرځاوه، حکومت به تمام ځکه به چور کېدله، غلا به کېدله، چا چې توپک درلوده یوه ډله به د پنجشیر نه راووتله، د مسعود په نوم باندې به کابل کې وحشت جوړاوه. اما آقای مارج در طول سالها قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان در 20 سال جمهوریت خیلی دوسیا بود که اجرا شده بود، خیلی خانم‌ها بودن که شکنجه شده بودن، خیلی خانم‌ها قتل شدن که به خاطرشان دادخواهی شده و مردا به زندان انداخته شدن. ببینید موضوع سیاه و سفید نیست. اگر که واقعیت‌های 20 سال جمهوریت ببینیم درست است مشکلات وجود داشت، اما به این حالتی که فعلا زنان در افغانستان به سر میبرند خود اصلا در تاریخ، در جهان اسلام، در جهان امروز اصلا بدون مثال است. افغانستان انکار از وضعیت ما فکر میکنم انکار از وضعیت آیا افغانستان تمام کابل و مزار و هرات تاسو په دغه هلمند کې، زابل کې، میدان وردک چې او بلستان د ما ولایت ده
تاسو په دې کټاواز کې پکتیا کې په نیمروز کې د ښځو حالت لیدلی و چې تمام رڅپې کېدله تاسو هغوی غږ پورته کاوه زه وایم چې حقیقت راځئ ووایه حقیقت کلي بانډونه تاسو یې ښځې نه ولته په جبر نه نکاح کېدلې نه په بدل کې نه ورکول کېدل په بدل کې درست است صحبت شما دقیق است این که در افغانستان در هر نقطه مشکلات وجود داشت اما قانونی هم یک مرجع عدلی و قضایی هم وجود داشت که اگر همین خانم‌ها می‌خواستن شکایت کنن برن اونجا. یک وقفه کوتاه آقای مارج میگیریم دوباره برمیگردیم. خلاص مارج پول برش میدادی اعظم قانون خلاص غریب و بیچاره پایمال بود. منتها مشکل دیسته که حقایق باید گفته شود از دست کمی جمهوریت طالب حاکم هستند. بالکل ماري صاحب په دې بوغږي بالکل لن وقفه خو بیرته تاسو ورته راځو. ماري صاحب لن جواب راکړي دغه مشکل د هواري د لپاره خپل د افغانستان د داخله څه کېدلی شي څه باید وشي څوک باید وکړي ځکه تاسو خو چې دا بهرنۍ پروژه نو سیوازنۍ لار ده چې داخله باید اقدام وشي څه باید وشي. بس بالکل زه بیا په خپل خبر تاکید کوم چې انسجام مهم ده. ټول خلک به د ملي قیام په لاس پورې کړي بغیر هغه نه بل الله نشي ټول به سره یو دي چې نرو خځې ټول یو دا خبره باید ونه کې چې مردا صدا نه کوي دا اوس مو صدا نه باس دا ټول مطبوعات کې مړی د موږ وش کړل هر دا خبره کوي ټول کوي مونږ هم دغه یو لاره د سره تشکر وارسم داخله دی باندې دغه یو وسیله د فشار کې بغیر هغه نور مسائل مانو کوم څه توپاک داری نه پیسې تو نه زاد نه مارسا تشکر از هر دو مهمان عزیز تا برنامه دیگر خدا نگهدار. خدا نگهدار.